یو ارمان یا هدف لري، هغه پوره شي. ذهن دې بل پسې کډه وکړي، کوشش ورته کې، وخت تیری هغه هم ترلاسه کړي. بیا دې ژوند په بل څه مصروفه کړي د بلې تلوسې یا هیلې پوره کېدو دپاره. وخت تیریږي، هغه هم پوره شي. په همدې کې کلونه تیریږي، خوشحاله ژوند لري، آرامه یې او زړه دې خوشحاله یي. خو داسې وخت راشي چې ناڅاپه دې پام شي لوبه سرچپه شوې. هغه وظیفه چې تا یې ارمان درلود، هغه د ښکلی دفتر چې تا غوښتل کار پکې وکړي او ستا هیله وه، په یو زندان بدل شو. د دوو دیوالونو منځ کې راګیري، تېښتې لار دې نشته. بد اخلاقه همکاران، کینه ناک، زشت چلن کوونکی مشر یا مدیر، مصروفیتونه له حده زیات، ستړیاوې، پرمختګ نه کول، دا هر څه. هغه میرمن یا هغه میړه چې تا ورسره د ګډ ژوند ارمان درلود، په ډېر شوق او مینه دې ورسره واده وکړ. ناڅاپه په هغه انسان بدل شو چې د خوشحالۍ په ځای غم او خفګان درکوي. تا ارمان درلود چې له دې سره به په ژوند به د خوشحالي ترلاسه کړي. ډېر هغه څه چې تا فکر ورته کړی و، خوبونه چې تا لیدلي وو، ټول خاورې هیرو شو. هغه کور چې تا د هغې د اخیستو دپاره یا ترلاسه کولو دپاره ټول عمر خواري کړې وه، په داسې یو ځای بدل شو چې ورتګ ته د زړه نه ورکېږي او کله چې کور کې یې غواړې ترې راوځي. هغه ګاډی چې تا غوښتل واخلي، ملګرو سره پکې هر ځای چکر ته ځي، خوشحالي به وي. ناڅاپه په داسې یو څه بدل شو چې هره ورځ خراب وي، ټوله ورځ مستري سره یې هېڅ نه جوړیږي او در باندې بوج دی او ورته خفه یې. چورت درته پیدا شي او فکر کوي چې دا په ما څه ټکه رالوېدلې. ما خو هر هغه شي ته چې فکر کوو چې د دنیا اسباب د خوشحالۍ او سکون به راته راکوي، دا خو ټول د غم او د خفګان په لاملونو بدل شوي دي. دا څه وشو؟ څه ټکه رالوېدلې ده په ما؟ دې پوښتنې ته هغه وخت ځواب ترلاسه کوي او د حیرانۍ کچه دې راکمیږي چې ځان په دې وپوهوي. هغه اسباب چې ته ورته د خوشحالۍ او د اسباب په توګه فکر کوي، هغه امکانات چې تا ژوند کې پیدا کړي، ته ورته د سعادت او د نیکمرغۍ د اسبابو په توګه ګوري. خو په اصل کې او له بلې زاویې دا هغه اسباب دي چې تر شا یو قدرتمن رب او ځواک دی چې دا ټول شیونه په خپله خوښه چلوي. انسان چې کله محدود امکانات لري، خپل اسباب په ضد او نقیض کارونو کې کاروي. مثال په هماغه ګیلاس کې چې دی اوبه څښي، شوده پکې څښي، شراب هم پکې څښي یا شراب هم پکې څښلی شي. خپل اسباب په هر څه کې چې زړه یې کاروي. هماغه چاړه چې میوه پرې غوڅوي یا میوې دپاره کاروي، په هماغه چاړه یو انسان هم وهلی شي. هماغه لاسپیکر په موټر کې چې ته پرې سندرې اوري، قرآن کریم تلاوت هم پرې اورېدی شي. نو چې کله انسان محدود قدرتونه لري او دغه امکانات په ضد او نقیض شیانو کې کارولی شي، نو بیا د الله په اړه د څه تصور دی؟ وانه هو اضحک و ابکه. هماغه رب دی چې هم خندول کوي هم ژړول کوي. تا ژړولی هم شي او تا خندولی هم شي. نوی زیږېدلی ماشوم چې کله په غېږ کې ونیسي، ورته خاندې او خوشحاله همدغه چې کله لوی شي او په تا باندې لاس پورته کی او غږ در باندې پورته کی، بیا له زړه ورته جاړې او خپه. وانه هو اضحک و ابکه. همدغه رب دی چې خندول کوي، همدغه رب دی چې ژړول کوي. دا تصور مه کوه چې الله پاک به ستا د خوشحالۍ دپاره یو اسباب کاروي او د خفګان دپاره به دې نور اسباب کاروي. په همغه وسیله چې الله پاک تا خوشحاله کولی شي، د دې توان لري، په دې برلاسی دی، په دې قادر دی چې په همغه باندې تا وژاړئ. دا ټول اسباب او امکانات د همغه قدرتمن رب په واک او په اختیار کې دي چې تا پې ژړولی هم شي او تا پې خندولی هم شي. الله پاک په دې ښه برلاسی دی چې ستا جنتي ژوند په بدبختۍ درته بدل کړي.
او یو بدرنګ او بې خونده ژوند دې له خوشحالۍ درته ډک کړي. قرآن کریم یې ښه مثال ویلی. د موسی علیه السلام مور مثال راخلو. اولاد پیدا شو، الله پاک ورته امر وکړ چې سین کې یا ویاله کې ایله که، خوشې که. مور ده، څنګه امکان لري؟ ستا عقل کار کوي دلته چې مور د خپل ماشوم په ویاله کې خوشې کړي، اوبو کې دې خوشې کړي. اما د الله پاک تقدیر څه ورته ټاکلی و. همغه ماشوم خپل مور ته ورسو، له همغه ماشوم موسی علیه السلام جوړ کړ. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. تاسې ښایي د یو څه دپاره هڅه کوئ، دا فکر کوئ چې هغه به ستاسې په شر وي، هغه به الله پاک تاسې ته په خیر بدلوي، او برعکس. دا د الله پاک اسباب دي او د الله پاک قدرت او توان دی. دغه اسباب الله پاک هر رقم چې وغواړي استعمالوي او کاروي. نو همیشه په یاد ولره چې د اسبابو پر ځای په مسبب باندې زړه وتړي، تکیه پرې وکړي. کله چې الله پاک راضي ساتي، دا ټول امکانات ستا په ګټه څرخوي. الله پاک راضي ساته، دغه ټول اسباب به ستا د خوشحالۍ او سعادت لاملونه نه د بدبختۍ. که نه، الله پاک کولی شي چې په همدغو اسبابو تا بدبخت